د ارمنیا او ازبایجان ترمنځ د جولای له 12 راهیسې سرحدي نښته روانه ده چې پکې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. په دې نښته کې توپخانه او ډرون هم استعمالیږي. ازبایجان وایي د ارمنیا پوځي اهداف یې په نښه کړي، خو ارمنیا وایي چې د دوی عام کلی په نښه شوی دی. ارمنیا ادعا کوي چې د ازبایجان یو ډرون یې هم ویشتلی دی. د ازبایجان په اقدام نومې ښارګوټي کې هم ګولۍ لګېدلي او د یو جرنیل په شمول د ازبایجان 11 پوځیان وژل شوي دي. ارمنیا او ازبایجان چې د پخواني شوروي اتحاد غړي وو، د نګورنو کاراباغ لانجمنې سیمې په سر یې د 1988 کال نه تر 1994 کال پورې جنگ کړی دی. دواړه هیوادونه د دې وروستۍ نښتې د شروع کولو تورونه په یو بل لګوي. Bu hərbi təhribat nəticəsində nələr baş verir? رني څارونکي دې راسي او ودې ګوري چې دا نښته چا شروع کړه او په نتیجه کې یې څه وسول. په دې نښته کې د ارمنیا 4 پوځیان وژل شوي دي. د جنگ بیا شروع کولو ذمہواري د ازبایجان په سیاسي او فوزي قیادت راځي چې د سیمې ثبات یې د غیر متوقع حالاتو سره مخامخ کړی دی. د ارمنیا او ازبایجان ترمنځ په 2014 کال کې هم په نګورنو کاراباغ سیمه کې تناو پیدا شوی و. د دغې سیمې ارمنیایي خلکو د 1988 نه تر 1994 کال پورې جنگ پر مهال له ازبایجان نه د ازادۍ اعلان کړی و. په دغه جنگ کې 10,000 کسان وژل شوي وو.